تازه اسرائیلو بیروت کې بمبارۍ کړې دي. اسرائیلو د شنبې په ورځ پر بیروت لږ تر لږه 12 بریدونه کړي چې دا په تېره یوه اونۍ کې پر لبناني پلازمینه تر ټولو سخت ګوزارونه وو. د اسرائیلو پوځ په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د وتلو خبرداری ورکړی، خو په ځینو ځایونو کې له خبرداري وروسته ډېر ژر بریدونه شوي دي. په وروستیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې او اوږدو زیانونو ارزونه روانه ده، خو لږ تر لږه یوه څو پوړیزه ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړ شوې ده. د اسرائیلو پوځ وایي په ضیاحیه سیمه کې یې د حزب الله د ډلې وسلو زیرمتون او د استخباراتو د قمندانۍ مرکز په نښه کړی دی. په همدې حال حزب الله ویلي چې د اسرائیلو پر شمالي برخو یې توغندي توغولې دي. د بیروت په شمال کې د یوې ښځې او سړي ویډیو خپره شوې چې په ظاهراً له یوې اسرائیلي ډرون الوتکې د تېښتې هڅه کوي. د لبنان د ملي خبري اژانس NNI په وینا دوی خپل موټر د لارې په اوږدو کې دروي او د ونو او بوټو لاندې ننوځي، خو په ظاهراً د توغندي برید کې وژل کېږي. یاد خبري اژانس همداراز راپور ورکړی چې د هېواد په ختیځ کې د بقای دره کې د اسرائیلو هوایي برید له کبله د ښاروال په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. همدا ډول دغه خبري اژانس وایي څو تنه نور بیا پر یو استوګنیزي ودانۍ برید کې ټپیان شوي دي. اسرائیل وایي پر هغو موخو یې بریدونه کړي چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې پورې تړاو درلوده. د اسرائیلو تازه هوایي برید وروسته له هغه کېږي چې اسرائیلي پوځ وویل له لبنان څخه پر اسرائیلو له 100 ډېر راکټونه توغول شوي دي. د نتنیاهو پر استوګنځي برید ملګرو ملتونو کې د ایران استازی وایي حزب الله کړی. د شنبې په سهار یوې بې پیلوټ الوتکې په ساحلي ښار قیصریه کې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو شخصي استوګنځی په نښه کړی. د نتنیاهو ویاند ویلي د برید پر مهال د اسرائیلو لومړی وزیر په ودانۍ کې نه و او په وینا یې په پیښه کې څوک نه دي وژل شوي. له دې برید څو ساعته وروسته ښاغلي نتنیاهو په ټولنیزه شبکه ایکس یو پوسټ کې وویل د ایران د لاسپوڅي حزب الله ډلې له خوا زما او زما د مېرمن د وژلو هڅه یوه لویه تېروتنه وه او ګواښ یې کړی. هر څوک چې اسرائیلي وګړو ته زیان ورسوي درنه بیه به پرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو بیان کې د اسرائیلو د لومړي وزیر پر استوګنځي د برید مسؤلیت پر حزب الله ډلې اچولی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شېبې.